السلام علیکم شاګردان ورځ ویک چې روغ جوړ وایاست. راځو د نن سبق چې دی هغه بیا هم all 9 English tenses in پښتو یا all passive voice English tenses in پښتو لینګویج. په انګریزي د انګریزي نه passive voice ټنسونه د active voice ټنسو ویډیو یوه دانه ما مخکې جوړه کړې ده د 12 ټنسو. passive voice چې بیا دي هغه بیا نه دانې دي. که څوک غواړي چې د انګریزي ټنسونه passive voice زده کړي او په ښه طریقه په اسانه زده کړي او داسې زده کړي چې بیا یې نیسي، نو راځي دغه ټول کورس مینون په دا یوه ویډیو کې درته برابر کړی دی. ډېر مختصره مې راخیستی دی خو په ډېره ښه طریقه باندې، په داسې طریقه چې تاسو به یو ښه زده سي او بیا به مې هېڅکله هېرېږي هم نه. در چا خوښ شي چې ټنسونه زده کړي، ځکه ټنسونه د یوې ژبې زړه بلل کېږي، د ملا تیر بلل کېږي، بنیاد بلل کېږي. بې ټنسو یوه ژبه هم نه زده کېږي. نو راځئ نن passive voice چې نه ټنسونه دي ټوله راځئ دا زده کړو. خو د دې څه مخکې که چیرې تاسو active voice نه زده کړي، موږ یوه بله ویډیو زموږ په چینل باندې پرته ده 12 ټنسونه دي، هغه هم بیا تاسو کتلی سئ. اول active voice ټنسونه زده کړئ بیا به passive voice زده کړئ. دا طریقه ده. او په اخر کې به زه تاسو ته د دې ټنسو یو بل ښه ټریک او ټریپ در وښیم چې دا ټنسونه د passive voice ټنسونو زده کولو لپاره یو ډېر ښه دغه دی. هغه به چې ویډیو تاسو وګورئ، د ویډیو په پای کې به هغه ټریک او ټریپ هم تاسو ته در زده کړم. هغه چل ډېر ښه چل دی، ډېر اسانه طریقه ده، هغه به هم زه تاسو ته در وښیم. یو ټریک دی چې بیا تاسو ته به هېڅکله مشکل نه به دا ټنسونه بیا ستاسو هېرېږي. راځئ اول ټنس وایو. د دې اول پېژندنه به د هر ټنس ته چې په دې کې کوم اصول دي، کوم شیان، بیا د هغه وروسته به د هغه مثالونه او جملې. د ټولو لومړی present indefinite tense passive voice پېژندنه یې ده. دغه helping verb چې دی هغه is a مار دی. verb یې third form دی، سینګولر سره is، د پلورل نومو سره are او د I سره am استعمالیږي. په present indefinite tense active voice کې خو د helping verbونه چې ول هغه do does ول، په دې کې بیا is a مار دی، په دې کې فرق راځي. په هغه کې اول فارم استعمالي، په دې کې نو ډېر فرق دی. که چیرې ستاسو active voice ټنسونه زده وي بیا نو تاسو ته ډېر ښه درک لګېږي. راځئ مثالونه ووایو. دا خو نه اصول دي، تعریف خو نه، هغه تعریف دی زوړ تعریف دی چې دا ټنس موږ هغه وخت استعمالوو چې کوم کارونه موږ هره ورځ تکرارا عادتا کوو او قدرتي کېږي. اوس راځئ مثالونه درته ووایو، بیا به مې په دې ټنس باندې ډېر ښه سرخلاص شي. د مثالونه دي جملې دي د present indefinite tense. A letter is written by me. خط په ما باندې لیکل کېږي. هغه active جمله خو دا رقم وي چې I write a letter، زه خط لیکم. بیا به د دې ټولو ټریک ښه ښایسته معلومات بیا په اخره کې درکړم. اوس راسئ دا رقم یې راسره ووایسته. Is a letter written by me. آیا خط په ما باندې لیکل کېږي یا لیک په ما باندې لیکل کېږي. A letter is not written by me. خط په ما باندې نه لیکل کېږي. یا موږ دا رقم نور مثالونه ویلی سي چې are the letters written by us. آیا خطونه په موږ لیکل کېږي. The letters are not written by us. دا رقم کبل پر ام باندې موږ د کو چې he is beaten by the police. هغه د پولیسو له لوري وهل کېږي. is he beaten یا I am beaten by the police یا I am beaten by the teacher. زه د استاد د خوا څخه وهل کېږم یا I am punished by the teacher. زه د استاد د خوا څخه ماته سزا راکول کېږي. دا رقم نور مثالونه هم تاسو جوړولی سئ. او دا هم دویم ټنس present continuous tense فعل حال جاري زمانه چې اوس کار روان دی. دا تعارف دی. پېژندنه نورې چې د دې کوم اصول دي هغه هم دا دي ټول لیکل سوي دي. helping verbونه دي is being، are being، am being. verb دی third form دی، سینګولر سره is being، د پلورل سره are being او د I سره am being. دلته I چې دی هغه له دې سره جلا سوی دی. نو د present indefinite tense passive voice چې ولو د هغو د is am are دې د being ورسره شته، دا ورسره اضافه دي. د پېژندنه سول اصول دي. اوس به مثالونه راسو. A book is being read by me. کتاب په ما باندې لوستل کېږي. Is a book being read by me. آیا کتاب په ما باندې ویل کېږي، لوستل کېږي. یا read by me د third form یې read ویل کېږي. A book is not being read by me. کتاب په ما باندې نه لوستل کېږي. دا رقم are the books read by the children. آیا په ماشومانو باندې کتابونه لوستل کېږي. یا are the letters written by the children. آیا په ماشومانو باندې خطونه لیکل کېږي. دا رقم نور مثالونه هم تاسو د دې ده جوړوی سئ. او دا یې هم دریم ټنس present perfect tense passive voice
پیژندنه فعل حال مکمل یا اوس بشپړ مهال به دې ته وایي. هیلفینګ وربونه دا دی هیو بین هیز بین دی. وربه ترټ پرم دی ردې ده هم د سنګولر سره هیز بین او د پلورل سره هیو بین استعمالیږي. دا ما ډېر اسانه په ډېر مختصره طریقه باندې راخیستې دي د هر ټینسه. راځئ در پایه پر ویډیو سره وګورئ. انشاءالله تاسو به هر ټینسه په ډېره ښه طریقه زده کړئ دا رقم. اوس راځو مثالو ته. My pen has been stolen. زما قلم غلا شوی دی. The thief has not been caught. غل نه دی نیول شوی. Have they been invited? آیا دوی را بلل شوي دي، را غوښتل شوي، را دعوت شوي؟ دا رقم نور مثالونه هم تاسو جوړولی شئ. دلته زه ډېر مثالونه نور کوم چې بیا ویډیو اوږدېږي. او دا یې هم څلورم ټنس فاسټ انډیفینټ ټنس. په دې کې نو پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټنس نشته په پیسیو وایس کې. دا باید موږ ته یاد ولرو. نو اوس راځو څلورم ټنس چې دی هغه فاسټ انډیفینټ ټنس راځي. فعل ماضي مطلق په تیر وخت کې کار شوی هغه وخت لپاره دا موږ استعمالوي. نو د پریزنټ پرفیکټ او د فاسټ انډیفینټ ټنس څه فرق دی؟ فرق دا دی د پریزنټ پرفیکټ چې دی هغه چې اوس کار مکمل شوی وخت نه تیر شوی. فاسټ انډیفینټ دا دی چې کار شوی او وخت یې څه تیر شوی. دا د دې دوه دا فرق دی. دغه پیژندنه د هیلپینګ وربونه د دې دا خو نو یو دی ډیډ دی. ورب ترټ پرم دی او سنګولر او پلورل دواړو سره ډیډ استعمالیږي. هر کله چې یو دانه هیلپینګ ورب هغه به نو بیا د جمع او د وحید د ټولو نومو سره هغه یو دانه هیلپینګ ورب استعمالوي. بیا هم دا باید زده کو چې د فاسټ انډیفینټ او د پریزنټ پرفیکټ ټنس کې باید شاګردان مشکل پیدا کوي. د دې د استعمال څه فرق دی؟ دی چې دواړه یو رقم دي. پریزنټ پرفیکټ ټنس هغه وخت استعمالوي چې کار شوی وخت نه تیر شوی. فاسټ انډیفینټ چې کار شوی یو څه وخت هغه وروسته تیر شوی چې کار مکمل شوی وخت تیر شوی. اوس راځو څه مثالونه وایو. A letter was written by me. په ما باندې خط ولیکل شو. Was a letter written by me. آیا په ما باندې خط ولیکل شو؟ A letter was not written by me. په ما باندې خط نه دی لیکل شوی. یا were the letters written by them by the children. آیا په دې باندې خطونه ولیکل شول یا په ماشومان باندې خطونه ولیکل شول؟ یا were the books read by the children. آیا په ماشومان باندې کتابونه ولوستل شول؟ او دا رقم was the food cooked by the cook. آیا په اشپز باندې ډوډۍ پخه شوله؟ was the tea made by you. آیا چې په تا باندې پخې شوې یا جوړې شوې تیارې شولې؟ دا رقم نور مثالونه هم تاسو راخستی شئ لیکلی شي. او دا یې هم شپږم ټنس په پیسي وایس کې شپږم ټنس دی. فاست کنټینیوس ټنس پیسي وایس. فعل ماضي جاري زمانه په تیر وخت کې کار روان ولو. هیلپینګ وربونه دی دا دی واز بینګ ور بینګ. او ورب چې دی هغه پارم چې څوم پارم دی ترټ پارم دی. په دې کې هم پلورل سره واز بینګ د پلورل سره د سنګولر سره واز بینګ د پلورل سره ور بینګ استعمالیږي. دلته آی چې دی بیا د واز د سنګولر سره راغلی دی. آی کله د جمع سره کله د واحدو نومو سره. اکثره وختونه د جمع نومو سره پلورل سره ډیر لږ د واحدو نومو سره. کله کله بیا یې کړي لکه په تیرو څو ټنسو کې یوازې ولو. اوس راځو څه جملو یا مثالو ته. The clothes were being washed. کالي پرېمینځل کېدل. یعنې دا د کالو پرېمینځلو کار روان و. The book was not being read. کتاب نه لوستل کېدی. The lunch was being prepared. د غرمې ډوډۍ تیارېدل. یعنې دغه عمل یا کار روان ولو. The books were being read by the children. کتابونه په ماشومانو باندې لوستل کېدل. The letters were being written by the children. خطونه یا لیکونه په ماشومانو باندې لیکل کېدل. The food was being cooked by the cook. په اشپز باندې ډوډۍ پخېدل. دا هم وم ټنس. وم ټنس په پیسیو وایس کې. فاست پرفیکټ ټنس پیسیو وایس. پیژندنه هیلپینګ وربز هیډ بین. ورب ترټ پرم چې دی ترټ پرم د ورب ده. سنګولر پلورل سره هیډ بین د ټولو سره استعمالیږي. چې کله یو دانه هیلپینګ ورب بیا نو د ټولو سره دغه یو دانه استعمالیږي. پیژندنه خو نه دا ده چې په تیر وخت کې کار مکمل شوی او ښه ډېر وخت تیر شوی. یو خو پاست انډیفینټ ټنس و چې وخت کار شوی لږ وخت تیر شوی. پاست انډیفینټ پرفیکټ ټنس بیا چې ښه ډېر وخت تیر شوی. او پریزنټ پرفیکټ بیا چې کار مکمل شوی خو وخت نه تیر شوی.
دا د دې استعمال دی. اوس راځو د past perfect tense یو څه بنیادي جملو ته. The mangoes had been eaten. امونه خوړل سوي وو. ډېر وخت تېر سوی دی چې امونه خوړل سوي دلته نو ښه ډېر وخت تېر سوی دی. The book had been finished. کتاب ختم سوی و، مکمله سوی و. The ring had been rung. ګینټې وهل سوې وه، یعنې زنګ وهل سوی و. زنګ ګینټې ته په اصلي پښتو کې زنګ وایي. زنګ وهل سوی و. دا بنیادي جملې دي. The books were. The letters had been written. خطونه لیکل سوي وه. The books had been read. کتابونه لوستل سوي وه. The lesson had been finished. سبقان ختم سوي وو. Future indefinite tense passive voice. فعل مستقبل زمانه راتلونکی. helping وربونه دی will be shall be. verb تټپرم د shall be د I shall be چې دی د shall be سره I and we د نورو ټولو سره will be استعمالیږي. دا د دې استعمال دی. او future indefinite tense تعریف خو نو دا دی استعمال چې پر روان وخت کې اراده لري چې یو کار ترسره کړي، ستا د باور وي یو کار ترسره کړي، یا یو کار د بل چا وخت خوا به وسي یا به قدرتي وسي، دغه وخت لپاره دا استعمالیږي. اوس راځو یو څه بیلګو ته یا جملو ته مثالو ته. You will be invited. ته به رابلل کېږې. Will you be invited. ته به رابلل کېږې، یعنې تا ته به دعوت کېږي. You will not be invited. ته به نه رابلل کېږې، تا ته به دعوت نه کېږي. Will the letters be written. آیا خطونه به لیکل کېږي. Will the books be read یا read. آیا کتابونه به لوستل کېږي. دا رقم نور مثالونه هم تاسو ویلی سئ. Shall we be called. آیا موږ به رابلل کېږو، موږ به راغوښتل کېږو. دا رقم نور هم تاسو ده. I we سره shall د نور ټولو سره will be استعمالیږي. او دا یې هم future continuous tense passive voice چې پر روان وخت کې کار به روان وي. ستا باور دی چې کار به روان وي د چا د خوا یا ستا د خوا څخه. helping وربونه will we being دی shall we being دی. ورب بیا هم تټپرم د یو ځای د استعمال چې دی shall we being with I and we shall be being د I او we سره and will we being with all others. د نور ټولو سره will we being استعمالیږي. اوس بیا راسو مثالو ته. د بجټ will we being announced. بجټ به اعلانیږي. دې ته بودیجه موږ وایو. بجټ د کال د ملک خرچه چې حکومت اعلانوي و دا ته بجټ وایي. will the budget be being announced. آیا بجټ به اعلانیږي. د ډینر will we being eaten. ډوډۍ به خوړل کېږي. یعنې دا د ډوډۍ د خوړلو کار به روان وي، عمل به روان وي د خلکو له خوا څخه. will the letters be being written. آیا خطونه به لیکل کېږي. will the books be being read یا read. آیا کتابونه به لوستل کېږي. the books will not be being read. کتابونه به نه لوستل کېږي. the letters will not be being written. خطونه به نه لیکل کېږي. I shall be being called. زه به رابلل کېږم. او دا یې هم د passive voice آخري tense. future perfect tense passive voice. مستقبل راتلونکی، را روان مستقبل یا بشپړ مهال. نو راځو د دې helping وربو ته will have been shall have been. ورب یې تټپرم دی usage of helping verbs. د دې دغه چې دی هغه نوم پر ټول future tense کې دا shall چې دی دا نور چار شی سره راسي be being have been. shall دا وی سره دا نور ټولو سره will استعمالیږي. نو دا پر future tense کې ګره دا کیسه. نور خو دا نور سره اضافه کېږي. نور توري کله be کله being کله have been کله have سره استعمالیږي. اوس راځو جملو او مثالو ته. The work will have been completed. کار به بشپړ سوی وي. دا خو نو موږ دا تعریف نه چې را روان وخت به د دې تعریف دا چې را روان په کار مکمل ایستا دا باور دی. The tea will have been cooked. چای به پخ سوي. په بعض ملکو کې بار خو نو چای جوړیږي، دلته چای پخیږي زموږ په علاقه کې. هلته یې شی دی اوبو تر واچي بس هغه جوړي سي. نو یا made یا cooked دواړه فرق نه لري. The will have been rung. ګینټې به وهل سوي وي، زنګ به وهل سوی وي. نو دا زموږ هغه future perfect tense د passive voice ته د آخري ټنسونه په active voice کې 12 ټنسونه راځي، په passive voice کې نه ټنس راځي. اوس به زه تاسو ته
هغه اسانه ټریک و ټریپ تر وښیمه چې په هغه باندې تاسو کولی شئ چې دا ټنسونه نور هم اسانه زده کړئ او بیا داسې هیر هم نه سي ستاسو په ذهنو کې ډېر اسانه کښېني. د پي سي وایس د زده کولو اسانه طریقه ده، ټولو اسانه. اوس خو ناوله خبره دا ده که چیرې ستاسو د سبقان خوښ سوي وي، ویډیو هم خوښ سوی وي، ویډیو لایک کړئ او بیا چینل سره سبسکرایب کړئ، ځکه نور هم دا رقم ښایسته ویډیو د انګریزي د موږ جوړوو هغه به هم بیا تاسو له راځي. اوس نو راځو به دې ته چې دا ټنسونه څنګه په اسانه زده کېږي. لا یې ښه فارموله در ښیم. اول که چیرې ستاسو اکټیو وایس ټنسونه زده یي بیا پیسیو وایس تاته ډېر زیات اسانه دي، بیا بیخي زیات اسانه دي. په دې وجه باندې که چیرې ستاسو د اکټیو وایس ډیفینیشنان زده یي تعریفونه، د اکټیو وایس او د پیسیو وایس د ډیفینیشن هېڅ فرق نشته، بس دا مسله حل ده. که تا د اکټیو وایس ټنسونو تعریفونه زده کړي د پیسیو وایس هم هغه تعریفونه دي. دویمه خبره چې ده هغه خبره دا ده چې د هیلپینګ وربو ده. هیلپینګ وربونه څنګه ده کېږي یو اسانه طریقه یې زه در ښیم. اسانه ټکی دا دی د یوې ټنس هیلپینګ وربونه رااخیستل کېږي په پیسیو وایس کې، د یوې ټنس هیلپینګ وربونه رااخیستل کېږي را بل ته ورکول کېږي. لکه مثلا د پریزنټ کنټینیوس ټنس هیلپینګ وربونه رااخیستي دي انډیفینټ ته ورکړي دي، د کنټینیوس دپاره بیا خالي بیینګ ور اضافه کړي دي. د پریزنټ پرفیکټ ټنس دپاره هیلپینګ وربونه د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس سره اخیستي دي. که ستاسو اکټیو وایس زده وله نو د پریزنټ پرفیکټ ټنس دپاره د پریزنټ پرفیکټ ټنس کنټینیوس هیلپینګ وربونه رااخیستي دي. هیو بین، هیز بین، او دا په اکټیو وایس کې هلته د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس وه، دلته دا د پریزنټ پرفیکټ ټنس. دا رقم هر ټنس ته دغه وبوله. دا رقم د پاست انډیفینټ ټنس لپاره د پاست کنټینیوس ټنس هیلپینګ وربونه رااخیستي. واز ور دا په اکټیو وایس کې د پاست کنټینیوس بله، مګر په پیسیو وایس کې دا د پریزنټ د پاست انډیفینټ ټنس بله. هلته بیا د پاست کنټینیوس ټنس لپاره چې هیلپینګ وربونه رااخیستي هلته خالي بیینګ ور اضافه کړي دي. دا خو بل چل سلو بله طریقه سوله. بله خبره دا ده چې موږ په اکټیو وایس کې د ټنسونه چې به موږ زده کوله په هغې کې دا ولو چې په دې کې څو فارم استعمال شي. مختلف ټنسونه به ول، د مختلفو ټنسو به مختلف فارمانو، په یو کې پاست، په بل کې سیکنډ، په بل کې ترډ، په بل کې به انجي، په بل کې به غیر انجي فارم ول. خو په دې کې دا مسله حل ده، هغه دا دی چې په دې ټولو کې په 9 سره ټنسو کې ترډ فارم استعمالېږي. بس په دې کې داسې څوک نه شي ویلی چې په دې پلانکي ټنس کم فارم استعمالېږي، په دې ټنس کم فارم استعمالېږي، پلانکي ټنس کم فارم استعمالېږي. بس په ټولو 9 سره ټنسو کې په پیسیو وایس کې ترډ فارم استعمالېږي. دا یې بله طریقه شوله. او بله یوه فارموله خو نو د آخري فارموله چې ما په بل ټنس کې هم درته ویلي، په دې کې هم درته ویلي. که اکټیو وایس دی که پیسیو وایس دی، د ټولو ټنسو اسانه طریقه فارموله دا ده چې ته به دا زده کړه چې د دا ټنس کم مواد یې دا څه رقم پر کم ترتیب استعمالېږي. مثلا د پریزنټ انډیفینټ ټنس تعریف څه شي دی، هیلپینګ وربونه کومه دي، د جمع سره څو قسمه دي، د واحد سره اول فارم، سیکنډ فارم، ترډ فارم څنګه. دغه زده کړئ بیا به تاسو ته هېڅ مشکل نه وي. د دې ټنس مواد زده کړئ چې په دې ټنس کم مواد ګډېږي. تاسو به دا کار کوئ د دې ټنس مواد به نه ورکموئ. مثلا په یو ټنس کې یو هیلپینګ ورب استعمالېږي هغه نه کوئ ورسره استعمال، یا د بل ټنس د ټنس مواد به نه ور اضافه کوئ، پلته د بل ټنس شیان به نه راخلئ. مثلا د پریزنټ کنټینیوس ټنس هیلپینګ ورب دی، ته هغه په پریزنټ انډیفینټ ټنس کې استعمال کړئ، سره چپه ورسته کړئ. لکه د یوې موټر ته چې د بل نه وله د غټ موټر پرزه ور ولګئ، نو دا به زده کوئ. بیا دا ټنسونه ډېر اسانه دي. دغه زده کړئ چې په دې ټنس باندې کم مواد ګډېږي او په ترتیب باندې، داسې بې ترتیبه نه. په ساده کې په دې کې هیلپینګ ورب څنګه استعمالېږي، په سوالیه کې په دې کې هیلپینګ ورب استعمالېږي، په منفي کې په سوالیه کې هیلپینګ ورب څنګه لګېږي. دغه شیان یې زده کړئ. بس دا د ټنسو د زده کولو د ټولو اسانه طریقه ده. دغه زما 2 ویډیوې د اکټیو وایس او د پیسیو د ټنسو ده، دا بیخي زیاته ستاسو دپاره بیخي زیاته ګټه کوي. دومره لوی کورس خو ما تاسو ته په 2 ویډیو کې ووایي، او دا د هرې ژبې هغه زړه بلل کېږي، بنیاد هغه بنسټ. یا دومره مهم دی په انګریزي ژبه کې، په ګریمر کې. ګریمر خو ډېر دی، خو دوی دومره مهم دی لکه د انسان د ملا تیر. انسان د ملا تیر چې نه وي نو بیا خو انسان نشته، انسان بیا څنګه درېږي. نو مننه در بل سبقه در بل ویډیو ښې چارې دا چې بیا به سره وینو، بیا به سبق کله راحاضرېږو. تر اوس لپاره مو پر لوی څښتن سپارمه. الله حافظ. که چیرې ستاسو ویډیو سبقان خوښ شوي وي بیا ستاسو په اخره کې یوازې مننه ولیکئ. زموږ د ویډیو څخه چې تاسو څه زده کړي دي، څه اثرات یې وله،
هغه تاسو په کمنټ کې ضرور ولیکئ چې موږ ته معلوم سي. او که کومه مشوره یې هم ویلی سي، که کومه نیمګړتیا یې زموږ پام نه وي ورته هغه هم ورته ویلی سي، موږ خوشحاله کیږو. او زموږ د نورو سبقانو په باره کې هم تاسو موږ ته رایه راکوی سي. مننه، ستاسو استاد ورور عبدالله مبارک.